د نن څخه 100 کاله وروسته به تاریخ 2122 وي. اوس موږ او تاسې په 2022 کال کې یو. انشاءالله موږ او تاسې به ټول د خپلوانو او ملګرو سره د ځمکې لاندې یو. هلته به زموږ راتلونکی ټولو ته روښانه سي. هر څه به موږ او تاسې په خپلو سترګو ووینو. زموږ او تاسې په کورونو کې به نابلده خلک ژوند کوي. زموږ او تاسې کارونه به هم هغوی کوي. زموږ ځمکې او جایدادونه به د هغو ملکیت وګرځي. هغوی به موږ ان پیژني هم نه. نن په موږ کې څوک خپل ورنیکه او ورنیکه پیژني. موږ به فقط د تاریخ په شکل د ځینو خلکو په فکرونو کې پاتې یو. زموږ نومونه او رنګونه به د ټولو خلکو هیر سي. نو موږ ولې تل هڅه کوو چې خلک د خپل ځان، مال او اولادو په فکر کې واچو، ځکه 100 کاله بعده دا هیڅ موږ ته ګټه نه رسوي. زموږ تاسې وجود په دې نړۍ کې د یو څو لحظو لپاره دی او د سترګې په رپ کې بیرته فنا کیږي. زموږ وروسته به سلګونه کسان راځي. زموږ په شان به هغوی هم له دې نړۍ څخه مخکې تر دې چې د ژوند یوه حصه ارمانونه پرکې په چټکۍ سره د دې دنیا څخه فنا کیږي. نو موږ ولې تل خپل ارزښت پر دې نړۍ نه پیژنو؟ زموږ ژوند په دې نړۍ کې تر هغه ډیر کوچنی دی څومره چې موږ فکر ورته کوو. د نن څخه 100 کاله وروسته به په هغه بله نړۍ کې د قبر په تورو تیارو او سکون کې موږ ته حتما دا معلومه سي چې دا نړۍ څومره بې وفا وه، څومره ژر تیره سوه او څومره بیکاره وه. هلته به حتما دا هم څرګنده سي چې موږ څومره اوږده خوبونه لیدل او هغه هر څه څومره بیکاره وه. هلته به حتما دا ارمان هم موږ ته ودرېږي چې کاش موږ ټول عمر په نیکۍ او عبادت تیر کړی وای، په ځانګړې توګه د یو انسان لاسنیوی خو مو کړی وای. هلته به ځینې ډېرې چغې او زارۍ وکړي خو هیڅ به یې په لاس ورنسي. ځینې به رب ته زارۍ کوي چې ای خدایه بیرته لږ ژوند راکړه چې نیک عملونه وکړم. بل به بیا وایي کاش په دنیا کې مې یو څه خو کړي وای. نو ای ګرانه وروره، تر څو چې د ژوند یو څو لحظې پاتې دي باید عبرت واخلو او په ځان کې تغییر راولو. دا یو واجبه سفر دی. د پلار د ملا څخه پیلیږي، د مور ګیډې ته رسیږي، د مور د ګیډ څخه بیا سفر پیلیږي د ځمکې سر ته. د هماغه ځای څخه بیرته د قبر په لور سفر کوو او د قبر څخه بیرته د حشر په لور حرکت کوو. په دې سفر کې به په هر تمځای کې جالبه ووینې. په نهایت کې خو به یا د جنت په لور ځو او یا به د جهنم په لور. دوه شان ډیر دردونکي دي ګرانه وروره. لومړی هغه څوک چې جومات ته په ژوند کې نه وي داخل سوی خو د جنازې په ورځ جسد ور داخل سي، او هغه ښځه چې د ځان ستر یې نه وي کړی مګر دا د کفن په ټوکر پټه سي. موږ څومره په غفلت کې یو، دا به تر څو پورې دوام کوي؟ دا یو تریخ حقیقت دی چې موږ میدان هوایي ته تر ټاکلي وخت مخکې ځو، روغتون ته هم تر ټاکلي وخت مخکې ځان رسوو، بیا نو چې د لمانځه وخت سي بیده پاته سو او وایو زموږ ستونزه دا ده چې د خوب څخه نسو پاڅېدلی. خو اصلي ستونزه دا ده چې موږ اخرت هېر کړی دی. ګران وروره، دا یو څو خبرې ستا او زما د راتلونکي نسل لپاره یو درس دی. الله تعالی دې زموږ اخري خاتمه پر ایمان کړي.